او الله فرمایي موږ د دوی د هدایت وخت په وخت زیاتو من په دین کې ورله ترقی پیدا کوله. زما محترم ورونو، په هر دور کې چې تاسو د اسلام تاریخ وګورئ، د هرې فتنې مقابله هغه نوجوانانو کړې ده. الحمدلله علماء کرامو یې قیادت کړی دی او شاته ورپسې نوجوانان ولاړ دي. په هر ځای کې چې تاسو د نوجوان هغه اثر وګورئ په هر معاشره باندې، که معاشره ښه کېږي د نوجوان د ښه کېدو د اصلاح د وجې نه سمیږي، او که یو معاشره تباه کېږي نو د یو نوجوان د تباهۍ د وجې نه تباه کېږي. د صلاح الدین ایوبي تاریخ تاسو وګورئ، چا چې په صلیبي جنګونو لیکل کړي کومو مورخینو، هغوی ټول نچوړ درې خبرې راویستلې چې د صلیبیانو سازش دا و په هغه وخت کې هم د صلاح الدین ایوبي رحمه الله په دور کې، او نن هم د هغوی هم دا میشن دی چې کله د مسلمانانو نوجوانان په درې څیزونو کې مبتلا شو، مصروف شو، بس د دوی د لاسه اسلام لاړ او د دوی د کورونو نه اسلام کډه وکړله، او د دوی د هغه معاشرې نه بار الله مکه اسلام بیا رخصتېږي او دې کې به هغه دیني او ایماني غیرت ختمېږي. اول دا د پیسې بنده کا، دا د روپۍ او د درهم او د دینار پجاري کا، چې کافر ورته معمولی د یو 2 روپو پیشکش وکړي، د یو 2-3 ډالرو پیشکش ورته وکړي او دی هغې ته د ټینګېدو نه د ایمان په الله نه بلکې په پیسو ایمان جوړ شي. دا ماده پرست جوړ کا چې کله دا نوجوان ماده پرست شو، دی به بیا په دین باندې غیرت کوونکی نه، د دوی ایمان به په 2 روپو خرڅېږي. دا به چې کوم دی بیا هر بې دیني او هر ګمراهي په اسانۍ باندې قبلوي. نو اول دی د مال پجاري کا، د ده په زړه کې د ماده پرستۍ دا محبت ور واچوه. دویم دا د نشې عادي کا، دا هغه دور چې کومه نشئ چې دی په هغه نشو کې مبتلا شي، او کوم نوجوان زما محترم ورونو چې هغه کله د نشو عادي شي، هغه شرابي شي، هغه پوډري شي، هغه آیس کی، هغه د هر دور هغه چې کومه نشه ده د ځوانۍ د تباه کېدو هغه ته شروع کړه، نو دا د ځوانۍ نه خو لاړ ختم شو، خو د معاشرې نه هم رخصت شو. دا انسان د معاشرې نه هم دا ماینس او منفي شو، دا تباه برباد دی. هسې یو کالبوت دی ګرځي راګرځي به لکه په کوڅه کې چې یو کوڅه ډک سپی اوړي راوړي، د ده دقسې مثالي په کور کې سپک، په معاشره کې سپک، عادتونه یې سپک، کارونه یې سپک، هېڅ څه د غیرت د ده نه څوک تمه نه کوي. که کوي تاسو ته د پوډري نه څوک د غیرت تمه کوي، د یو نشهیي نه څوک د غیرت تمه کوي، ختم شي دا. نو دویم دا د مسلمان نوجوان د صلیبیانو په هغه وخت کې کوشش وسم چې دا په نشو او تماشو کې، دا په شراب او په نشو کې عادي کا او په دې کې لذت کا، نو دی به بالکل د اسلام د خدمت نه او د اسلام لپاره غیرت نه مکمل ختم شي. بیا په اسلام باندې حمله اور کېدل او دین اسلام چې دی د یو ځای نه ختمول موږ ته اسان. دریم دا مسلمان نوجوان دا د زنانو په ګنده تعلقاتو کې مبتلا ده. لکه هغه وخت کې به هم صلیبیان چې کله به وکته چې دا نوجوان دی ډېر غیرتي دی، ډېر مؤمن دی، هغه به یا خپل ځان سره توتلو یا به د هغه خواته داسې جینکۍ په یو طریقه وررسولې چې هغه د هغې سره تعلق جوړ کړه. ټریننګ شوي جینکۍ وي، ټرین شده، هغې له به دا تربیت ورکړی شوی جینکو له چې تاسو به په کوم ناز او انداز، په کومو نخرو پیښو یو مسلمان نوجوان ځان ته متوجه کوئ او هغه نه به د خپل اسلام او د دین غیرت وباسئ. راشه دا تماشه خو نن کور په کور شروع ده. میډیا مکمل دې لپاره صرف ده. زه د بعضې مصلحت په بنا د هغه چینلو نومونه نشم اخیستی ځکه سټیټ ډېر ذمه دار دی او ذمه داري ما سره ډېره حساس ده د ټولې صوبې. نو زه د یو چینل د نوم اخیستو نه بغیر درته وایم چې زموږ په دې ملک کې د مسلمانانو په نوم بعضې ټي وي چینلې داسې دي چې ډایرکټ ورته فنډینګ د یهودو د طرف نه کېږي. باقاعده یهود فنډ ورکوي، دې دپاره ورکوي چې ټارګټ به زما او ستا په کور کې چې د حیاناکې خویندې دي دا به ټارګټ، دا به څنګه بې حیا کوو.
او دا به د الکانو څنګه مسلط کوو او د الکان به دوی په ګنده تعلقاتو کې څنګه مبتلا کوو. دا درې سیزونه پر چې کله په یو نوجوان دا وینه ولګېده که نه وینه خو پېژنې که نه که تاسو ورته بل نوم وایه کله چې یو مزېدار ښایسته سلیپر دې راوړی دی او په چت کې دې لګولی دی یا دې ته یو دروازه جوړه کړې ده یا دې ته یو بل څیز جوړ کړی میز دې جوړ کړی دی هغه ډېر مضبوطي ډېر طاقتوري چې دا نرۍ غوندې وینه پرې ولګېږي د هغې مضبوطیا ورته بیا ټینګي د دغه لرګي مضبوطیا ورته ټینګي بیا څوک دا وایي چې یاره نه دا خو فلانې لرګی دی دا خو فلانې لرګی دی دا خو ډېر مضبوط دی های کوالټي والا دی دا های کوالټي او دا مضبوط لرګی هغه بیا هغه درله دوړه دوړه کي صرف معمولي نرۍ وینا چې ښکاري په نظر دغه رنګه هغه کلک مؤمن هغه غیرتي مؤمن هغه غیرتي نوجوان چې ده باندې کله دا وینا ولګېده دی د روپو بنده شو دی د ډالر بنده شو لکه څنګه چې د الله نبي فرمایلي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخمیسة والخمیلة تباہ برباد شي هغه انسان چې د درهم بنده دی د دینار بنده دی د شړۍ او د کمبل بنده دی دی باندې د ایمان خرڅېږي که دا ورته میلاویږي خوشحاله دی که دا مفادات نه میلاویږي خفه دی د الله نبي مخکې نه د داسې انسان د هلاکت اعلان کړی کله چې انسان کې دا څیز راغی نشي پکې راغی او د زنانو ګنده معاشره او بې حیایي عامه شو او هلکان په دې کې مبتلا شو بیا به د داسې قوم نه د خیر تمه نه کوي. نن سبا دا درې واړه فتنې څنګه چل دی زموږ په نوجوانانو مسلط دي که نه دي مسلط دغه خو لا بیلې دي دغه خو جدا دي دا خو پکې لا بیله فتنه وه چې دا موږ په مسابقه جوړه کړې دا خو په هغه سپینه جامه کې ډاکوان چې د الله د نبي د حدیثو نه انکار کوي هغه جدا فتنې دي دا نن دور هغه دور دی چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم کومې فتنې ذکر کړې وي هغه ټولې موجود تمام تر فتنې موجود که هغه دې وخت زه تاسو ته خلاصه کوم کوم چې په دین ډایرکټ حمله آور دي خو د دین په جامه کې هغه درې فتنې دي ډېرې غټې په دې دور او څلورمه چې ده د هغې شکل دیني نه دی خو د دین نه مکمل یعنې د براعت اعلان یې کړی یو د صحابو دشمنان روافض ځان باندې لیبل د دین لګول لیبل د اهل بیتو د محبت لګولې او د اسلام مکمل بیختندي کوي دا فتنه نن ډېره په عروج ده دا د دې دور چیلنجونه دي چې ما ورته به د دې د شبهاتو جواب کو او د امت په دې پوهه کو د دې په تلبیس د دې په دوکا او د دې په خرافات یو دغه د صحابو دشمنان دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث دشمنان منکرین حدیث پرویزی فرقه او دلته برتمنس کې یو بله خبره وکړه مختصر طور باندې زموږ دا ملګري کله کله موږ واورو یو چا سره په بحث باندې ورشي نو د مناظرې هغه سټایل جوړ شي او منکر حدیث سره به اړم شي او اوږده بحثونه به ورسره کوي دې سره به اوږده بحثونه نه کوي دې سره هغه د شیخ عبدالسلام رحمه الله دا هغه سره څوک شاګردان پاتې شوي هغوی ته دا الحمدلله مهارت الله ورکړی چې هغه د اوږدو مناظرو کې سرخوږی نه کوي شیخ صاحب رحمه الله الله دا کمال ورکړه چې کومې فتنې والا به راغی چې دا دې فتنې والا دی څلور نواله 15 منټ کې به هغه سړی بیا راپرځولی اوږده بحثونه به یې نه کول 15 منټه به چې تېرېده به بیا به سړی چې اوس په کومه طریقه باندې د ده نه ځان خلاص کړم دی شیخ عبدالسلام او په کومه لاره وتښتم اوس د هغه نه به لاره ورکړه شوله ولې هغه هغه اصلي ځایونه پېژندل چې دې ځای نه به چې کوم دی رانیسي اناړي سړی چې زما ستا په شان چې سارو سره عادت نه وي که نه د غټ اختر په ورځ باندې څونه کشتي وکړي دې ساروي سره ځان هم پې خوب کړي او درزونه مو خوري او چېرته په لاره وروستو بیا څاروی راوغورځي زموږ د ډېرو ملګرو دا حال او چې ماهر کس وي هغې نه په یو منټ کې راوغورځي او زر یې د لادا لګي دا مهارت الله رب العالمین باندې علماؤ شیخ عبدالسلام رحمه الله کې دا کمال یو ځل قادیانیان ورله راغله قادیانی کس د هغه د سوالاتو جوابات چا نشو کولی شیخ صاحب ته لږ وخت کې مکمل لا جواب
یو ځل یو کس راغی ځان ته جماعت المسلمین والا وایي دا نوي مسلمانان پیدا شوي یو ټانګه خلک دی صرف موږ مسلمانان دا باقي ټول خلک کافر دي وایي نو دا راغی شیخ صاحب چې سره بحث شروع لږ څه کیسټ هم شته کېدای شي د نیټ په باندې راوته کیسټ شته نو فورا لږ وایي یو څه منټه بعد وایي شیخ صاحب زه خو ملاقات ته راغلی یم زه خو بحث ته نه یم راغلی او زه خو میلمه یم دلته شیخ صاحب ورته چې ته زما میلمه کنځل خو ورته نه کوم خو دې مرګرو په دې دغه ته راوستی چې زه به زما او د سره به بحث کوم تا دا دعوه کړې ده په تا ګواهان موجود او چې اوس دربارې ما سوالات شروع کړو په جواب یې نه پوهېږي نو اوس زه بحث نه یم راغلی اوس په دې ته ځان خلاصې زما دغه رنګه د شب قدر یو قادیاني چې هلته هغه د قادیانیت فتنه خوروله علما ورپسې راپاڅېده خو ګوره جواب یې علماو نه شو کولی تشه یو لانجه جوړه شوه سړی ګرفتار شو د پېښور په جیل کې و هغه سوالات چې کوم د هغه قادیاني سره په مختلفو علماو باندې حکومت وګرځول افسرانو چې دا سړی په جیل کې پروت دی قادیاني دی او دی وایي زما دا شبهات دي او سوالات دي د قرآن قرآنا کې څوک به جواب راکړي ډېرو علماو د هغې نه چې دی دغه وکړه برات یاره دا خلک نه پوهېږي او بس دا نه شو پوه کولی دا وه شیخ صاحب رحمه الله ته چې کله پته ولګېده شیخ صاحب ورغی باقاعده جیل له هغه له یې درس ورکړ د هغه د شبهاتو جواب یې وکړ هغه په دې اقرار وکړو چې اوسه پورې یو عالم باندې داسې جوابونه نه و راکړي لکه دا ده چې راکړه توبه یې ایستله د قادیانیت نه د خپلو شبهاتو نه کلمه یې ویله د شیخ صاحب په لاس ایمان راوړو اوس هم هغه شتام مونږ سره موجود دی الحمدلله زما والد صاحب سره اوس هم هغه شتام موجود دی چې کوم شتام په هغه وخت کې د هغه نه لیکلی شوی د هغه قادیاني چې هغه توبه وکړله او ایمان یې راوړ دغه رنګه مختلف منکرین حدیث به راتله د دې سره اوږده بحثونه نه دي په کار منکرین دې سزا ووایه چې ته وایې چېرې دا حدیث موږ نه منو دا راویان ډېر راویان راوړي دا قرآن ولې بېګا ستا په کور کې ډایرکټ نازل شوی کوم راویانو چې حدیث راوړي هماغه راویانو دا قرآن راوړی که نه دا څه ته بل چا را نقل کړی هماغه راویان هغوی دا قرآن هم راوړی نو قرآن څنګه مني او حدیث څنګه نه مني په دې بې پوهېږي دویمه خبره دا ده چې ته وایې دا قرآن چې دی دا خو یقیني دی او دا حدیث ظني دی نو تېره جمعه نه غالبا هغه بله جمعه ما په دې باندې خبرې کړې په خطبه کې چې ته په خپل کور کې دا منکري حدیث کې خبره وکړي او دا ښځې ووایي دې بچو ته چېرې بچي پلار هم خبره وکړه خو ګوره د ده خبرې ټولې ظلمي دي ګوره د ده خبرې څه دي خبرې ظلمي دي داسې یقیني ما لري داسې سیریزې ما لري دی داسې ټول ظلمیات وایي نو تا له به د خپلې ښځې دا خبره خوند نه کړي چې ستا باره کې او ته خبره وکړې او زوی دې ووایي چې یاره زمونږ د پلار خبره وکړه خو داسې ظلمي شان خبرې زمونږ د پلار کوي یقیني نه کوي د خپل ځان په باره کې خو دا نشي برداشت کولی چې ستا خبرو ته څوک ظلمي ووایي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث په صحیح سند را رسېدلی دی دومره بې شرمه انسان یې چې ته دا ظلمي دی دا یقین نشي فایده کولی او د دې عقیده نشي ثابتېدلی ځکه چې معتزله یو قاعده جوړه کړې ده عیسی بن عبان یو قاعده جوړه کړې ده او دا هغه قاعدې نه ته متاثره شوې د صحابي نه متاثره کېږي د محمد رسول الله نه متاثره کېږي صلی الله علیه وسلم او هغه خلک چې په ښایسته طریقې د دې صحابو تابعداري وکړه والذین تبعوهم باحسان هغه کسانو دا حدیث راورسول د هغوی نه متاثره کېږي خو چېرته د مخکې چې د ملګرو تذکرې وکړلې چېرته ته لګئ د معتزلو نه د روافظو نه دغه رنګه د عبدالله چکړاوي نه غلام محمد پرویز نه او د دې ټولو نیکه په دې موجوده دور کې د مستشرقینو هغه ګوډ زهر یهودي دی دا موجوده چې څومره شبهات په حدیثو کېږي دا اصل کې یو یهودي ګوډ زهر په نوم هغه راولګېده د مصر په جامعاتو کې تعلیم حاصل کړ صرف په دې نیت باندې چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث په باب کې د مسلمانان په شک واچو هغه وجه دا ده چې کله مسلمان د حدیث په باب کې په شک کې پریوت دې د عمل نه ختم شي ځکه قرآن کې تاسو یقیم الصلاه نو موږ به څنګه کې په حدیث کې ده نو دا به الماضي تاسو تجربه کوي څومره چې منکرین حدیث دا موږ نه کوي الماضي اځکه په خلاص وایي با وګوره موږ نه کوي ډېر په بد لګي او صلات مراد دا صلات نه ده او تاسو خو ته واپرې دوی دا مولیانو جوړ کړی دی دا مونږ مولیانو جوړ کړی دی واه دغه رنګه دې منکر حدیث ته دا ووایه دا قرآن کریم په چا نازل دا په تا نازل دی چې ته به شرح کله دا چې په کوم شخصیت نازل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به شرح
بل منکر حدیث سره لټي خبرې دا کوه چې دا راته ووایه قرآن په چا نازل دی؟ وایي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې نه بعد دویم سوال به ډایرکټ دا کېږي چې دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قرآن عمل کړی او که نه، او دې قرآن باندې عمل خپلو صحابو ته ښودلی دی او که نه. بس اوږدې خبرې نه، که دی وایي چې قرآن باندې عمل نه دی کړی هم کافر شو. که دی وایي چې صحابو ته په دې قرآن عمل نه ښودلی چې په دې قرآن به څنګه عمل کوو، نو دېرش کاله نبي علیه السلام څه کول؟ بیا هم کافر شو. او که دی وایي چې نبی علیه السلام دې عمل کړی، صحابو ته یې ښودلی، د خپلې معاشرې باقاعده تشکیل تربیه دې په دې قرآن کړو، ورته وایه هغه چېرته لاړ؟ کوم ځای کې دی چې نبي علیه السلام عمل وکړه چېرته لاړ؟ په قول یې شرح وکړه چېرته لاړ؟ په خپل فعل یې شرح وکړه هغه چېرته لاړ؟ او چې هغه د صحابه کرامو کومه معاشره د دې قرآن په رڼا کې تیار او تربیه یې وکړو، هغه معاشره چېرته لاړ؟ یا خو به وایې چې تش قرآن او تش تلاوت او نن یې ما ته سپارلی، زه به یې شرح کوم، محمد رسول الله نه ده کړی صلی الله علیه وسلم. او که ته وایې چې نبي علیه السلام چې عمل هم کړی دی، د دې د احکامو وضاحت یې هم کړی دی، خپلو ملګرو ته یې هم ښودلی دی، باقاعده یو خلافت او اسلامي نظام یې قایم کړ او ملګري یې په دې یو معاشره تیاره کړه، او کوم ملک ته چې دوی فتح کول روم او فارس، هغه ټولو ځایونو ته د دې دا نظام یې باقاعده عملاً رسولی دی. هغه چېرته دی؟ هغه په قرآن کې نشته. کوم ځای؟ هغه همدغه صحیح بخاري صحیح مسلم چې دا ښه ظالم ورته په بد نظر ګوري، همدغه کې د صحابو فیصلې، د صحابه کرام رضی الله عنهم فتاوی، دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال او تقریرات او دې حدیث موجود. څنګه دې ته انکار؟ زما محترم ورونو، ما دا ویلي یو د صحابو د دشمنانو فتنه چې دا یوازې د صحابو دشمنان نه دي، ګوره دا اصل کې د اسلام او د نبي علیه السلام دشمنان دي. ځکه دین چې دا زمونږ کوم سند مونږ وایو، دا سند د نبی علیه السلام پورې چې رسېږي، نبي علیه السلام نه دا حدیث او دا دین چا واورېد؟ چا ته واورېد؟ ستړي شوي لکه چې خوب درغلی. نبي علیه السلام نه ډایرکټ دین چا زده کړو؟ صحابه کرام. نو چې کله صحابه کرام نعوذ بالله د هغې په باره کې ستا ذهن مشکوک شي چې دا صحابي نعوذ بالله مرتد و دا ټول مرتد شو، صرف څلور مسلمانان، نو څه شو؟ دین مکمل ختم شو، مکمل دین ختم شو، هم قرآن هم حدیث. ځکه چې دا خو ویره رسله، دا خلک د اسلام اصلي دشمنان. بل زما محترم ورونو، یو بله فتنه چې هغه د ختم نبوت دشمنان دي قادیانیان، کافي سرګرم په منظم انداز د شپېتو نه زیاتو ژبو کې نن قادیانیانو خپل لټریچر تیار کړی، په ټولو دنیا کې تقسیموي. ما ورته اوده ناست دي، خفه نه شئ، موږ اوده ناست صرف دې ته تکړه چې ستا خپې راکړه، ته زما خپې راکړه. اوس هم ګورئ موږ کې یووالی، اجتماعي سوچ، اتحاد، اتفاق دا په موږ کې رانغی. بس صرف دې ته تکړه چې یو بل پسې پراپیګنډې کوي، زه تاسو پکې یادوم او ته ماس پکې یادوه، او بس دې نه نه وزګارېږو. چېرته کښېنه ناستو، چېرته یو سوچ او فکر هم ونه کړ چې د دې فتنو مقابله به په کوم انداز. نن قادیانی چې د نبي علیه السلام ختم نبوت نه مني، هغه وایي نبوت لا جاري دی. غلام احمد قادیاني د پیغمبر وایي نعوذ بالله. دغه دجالانو دغه دجال لټریچر نن د شپېتو نه زیاتو ژبو کې ترجمه کړلو په نیټ باندې موجود دی، عملاً یې په ټوله دنیا کې تقسیموي. او تاسو سره احساس نشته. دا خو درې هغه فتنې دي چې دا اسلامي ټایټل سره نن ما او تا ته متوجه دي، او ما او تا ته دا چیلنج راپېښ دی چې انشاءالله دا موږ به مقابله کوو. انشاءالله که په شوق ووایو دا د مدرسوت الله الحمدلله دا نن چې ما کوم بیانات واورېدل، دا کومه مسابقه وشوه، ماشاءالله زما زړه خوشحاله شو. انشاءالله دا ملګري دا چې په د مختلفو مدارسو دا به د خپلې علاقې د نوجوانانو حفاظت کوي انشاءالله تعالی. دا به په خپله علاقه کې انشاءالله تعالی د هر منکر حدیث، د هر صحابي د دشمن، د هر قادیاني، د هر فتنهګر مخه به نیسي انشاءالله تعالی. تاسو ته منبر متوجه دی او په انتظار دی. تاسو دا را روان دا خطبا او علما او قائدین یې، ځان به سپک نه ګڼئ چې زه په دې خاورو کې ناست یم، زه د مدرسې او طالب علم یم، زه به څه وکړم. ته هغه انقلاب راوستی شي چې دنیا د هغې تصور نه شي کولی. والله العظیم هغه انقلاب به راولي چې واشنګټن ولړزوي. واوره هغه انقلاب به راولي چې روس به ولړزوي انشاءالله تعالی. هغه انقلاب به
انقلاب له ولګي ان شاء الله هغه ورځ نه ده دا ورځ را نږدې ده ان شاء الله تعالی دین مخکې چې کوم زمونږ مشرانو د کفارو خبرې ماتې کړې همدې مدارسو نه فارغ همدې چټیانو باندې ناستو همدې ځمکه کې به ناستو دا خړې خړې جامې اچولې وې د امت قیادت یې وکړه الحمدلله د کفارو خبرې ماتې کړې د هغوی سازشونه چې کوم دی ناکام کړو ځان ته په کمزوري نظر مه ګورئ ځان ته ډېر په د الله شکر وباسه او یو لوی عزم د ځان سره واخله او دغه رنګه دا کم علم کې حاصل کړ دا عزم وکړې دا به زده کوم او په دې به عمل کوم او د دې به انشاءالله دعوت کوم په دې معاشره اخري خبره څلورمه فتنه مې ذکر کوله چې دا د اسلام نه او د دین نه بېزاره ده مخکنی درې خواږه وي چې په ځان یې د دین ټایټل لګولی د څلورمه د الحاد فتنه ده تاسو ته ښه پته ده نعوذ بالله ښکاره طور د الله رب العالمین د ذات نه انکار کېږي ښکاره طور دا ویلی کېږي دا حلال او حرام دا په کوئی کوم ځای نه راغلی وایي دغه الله چې دا پیدا کول مونږ ته یې ولې ویل چې دا حلال دی او دا حرام دا جایز دی او دا ناجایز دی مونږ ورته وایو بیوقوفانو تاسو بالکل د عقل نه خلاص د ټول نه زیات د عقل نه خلاص دا ملحدین دي دا الله رب العالمین خو نه مني چې دا وکړه او دا مه کوي اوامر نواهي ولې نه مني نه د نبي علیه السلام خو د حکومت یې مني همدا ملحد چې ته ویل که دا ګورنمنټ چې په دې شي پابندي لګوي په دې لاره به نه ځي او دا کار به نه کوي او دا کار به نه کوي او دا حکومتونه دي دا پالیسي د خو منو کنه نو د انسان پالیسي مني چې انسان د کم کار نه مني کې مني او چې الله تعالی ته منع کړی دا بدبخت هغې نه مني کېږي دلته مازغه بل د ملحدینو غټ اعتراض او شبهه دا ده چې کوم څیز موږ ته محسوس کېږي په سترګو یې وینو په غوږو یې واورو او هغې ته مو لاس وروړو موږ به هغه منو نعوذ بالله الله موږ لیدلی نه دی نو موږ یې څه کوو خلک ورته وایي دوی کائنات څنګه پیدا شوی وایي دا خو چې کوم دی یو بیګ بینګ نظریه ورته هغوی وایي وایي دا داسې چل وشو چې ګیسونه راجمع شو او یو دماکه وشو بړز وشو د هغه بړز په نتیجه کې د هغه دماکې په نتیجه کې دا ټول کائنات پیدا شو د اسمان بره لاړلو د سپوږمۍ بره لاړه ستوري بره ولګېده نور هم بره ولګېده او سیندونه لاندې روان شو ونې لاندې ولګېدې ځمکه او غرونه لاندې جوړ شو موږ یو عجیبه خبره ده تا ته کو شیخ عبدالقیوم صاحب ووایي چېرې دا مدرسه زمونږ چې وه زمونږ شیخ غلام الله رحمتي رحمت الله علیه بېګا د شپې تهجد وکړل او ویل یا الله مدرسه راله جوړه کړي دلته شړه ډاګه وه چې سهار را پاڅېدو شیخ عبدالقیوم صاحب چې راتلو شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله چې راوته یو بړز وشو دلته دا مدرسه جوړه شوه څوک یې مني ځکه چې شپې تهجد کړي او ډېرې دعاګانې الله ته یو بړز وشو مدرسه جوړه شوه یو ملحد ته ووایه یو بړز وشو دا شی جوړ شو مني په بړز باندې دا نه جوړېږي خنزیر هلته چې کوم دی غرونه جوړ شو اسمان جوړ شو سیندونه روان شو ونې ولګېدې دا څنګه چل دی په بړز باندې خو زما موبایل هم پیدا کېږي دا وړوکی غوندې موبایل یو بړز دې وشو ته چاته دا وایي دې ملحد ته ووایه یاره یو خبره درته کوم عجیبه بېګا د شپې پروت وم او سهار چې څنګه راپاڅېدم یو بړز غوندې دې بالښت لاندې وشو او دا موبایل پروت تا پورې به خاندي چې کېنه مړه په قلاره څومره بې عقله یې څومره ګډې وړې خبرې کوې بړز وشو موبایل جوړ شو دا خو کمپني ده دې کې دا څیز لګېدلی او دا دې کې فلانې سسټم دی فلانې سسټم دی دې باندې ډېره خواري شوې ده دې کې ډېر ټایم لګېدلی دی نو ورته زناوره چې دا یو څو سوتره موبایل نه مني چې بړز وشو په خپله پیدا شو دا کائنات څنګه په خپله پیدا شو بغیر د پیدا کوونکي بغیر د خالق الله رب العالمین خالق دی هغه رب دا نظام پیدا کړی دی او منظم انداز باندې روان دی په داسې انداز چې نور په خپل مدار کې سپوږمۍ په خپل مدار کې هر سیاره په خپل مدار کې په یو منظم انداز روانه ده په الله مې قسمي یو لوی خالق چې دا نظام دی پیدا کړی انسان د دې تصور نشي کولی اته چې وایي چې زه به هغه څیز منم چې زه یې نه ما نو ته ته ډېر غټ بې عقل او احمق تا سره جنګ کوي که نه تا ته څه کوي جنګ در سره کوي خفه کېږي که نه چې ته ورته ته بلکل بې عقله انسان دې ملحد ته ووایه نو چې ورته ولې په قارېږي یاره دا عقل دې لږ راواخله په پلیټ کې لږ کېږده ما ته یې وښایه که نه که ته وایې چې په ما کې عقل دی نو دا عقل تا لیدلی دی یا دې لاس ور وړي دي یا دې وله بوی محسوس کړی دی یا دې وله رنګ لیدلی دی تور دی
سپین دی نرم دی کنه کلک دی په کوم انداز باندې دی پس تا کې دلته یو شی موجود دی او چې د رسول د هغې نفي کوي کار نه له درځي او نه دي لیدلی دی او نه چې کوم دی اوسه پورې تا د هغې هغه لمس او احساس کړی دی ومني روح ته وګور روح په دې بدن کې دم نه دی دا ملحد ومني چې دا روح داسې یو حساس شی دی لطیف چې په بدن کې دی انسان روغ دی ژوندی دی خبرې کوي عقل شرط کوي اراده لري یو ځای ته تګ راتګ کوي بدن روغ او تازه دی او لوږې او د تندې احساس ورته کېږي خو په روح څنګه ووته اول د کور کسانو یاره شابه ګاونډیان خبر کوي او رشته دارانو ته ټلیفون وکوي د جنازې ترتیب جوړول ځکه یې ته پته ده چې دا مې یو ورځ سبا پورې وساته دا چینجي کوي دا بوی کوي دا د بېعزتي ده چې فورا یې قبر ته ورسوي دا روح څه شی دی دا خو ته هم مني اوسه پورې تا لیدلی نه دې دی لیدلی ومني نو رب العالمین مبارکه ته څنګه دا وې چې موږ نه دی لیدلی لهذا نه ایمان دا بالکل د عقل خلاص خلک دی غرض مې دا دی د دې فتنو مقابله دا په دلایلو باندې کېږي زما محترمو چې موږ تاسو د قرآن او حدیث ټوس دلایل هم زده کړو او دغه رنګه زما محترم ورونو موږ او تاسو د دې خلکو د شبهاتو دپاره سبا نه چې کوم دی ځان تیار وساتو او دغه رنګه موږ تاسو ته د دې امت د اصلاح او د تربیت کار حواله دی الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د دې امت صحیح تربیت وکړو د دې د عقایدو او اعمالو اصلاح زموږ په وجه وشي او زه په آخره کې د دې مسابقې منتظرینو ملګرو ته ټولو ته مبارکباد پیش کوم او د هغوی شکریا ادا کوم او الله دې وکړي چې بیا داسې پروګرامونه جوړ شي د شیخ عبدالسلام رحمه الله په وخت کې به داسې پروګرامونه مونږ کول باجوړ او دیر او سوات او دغه رنګه پېښور جامع عربیه به ډبېره کې دا پروګرامونه به کېده ملګري به ډېر نشیط او ډېر تازه او ډېر چې کوم دی د دې به ډېر فواید نو او په هغې کې به الله موږ ډېر ښایسته ښایسته خطیبان راکړه دې ملګرو څومره مزیدار بیانات وکړه سبا که دا ملګري یو ځای کې خطیبان چې مدرسین شي انشاءالله زموږ د الله نه امید دی چې دوی به په خپلو خپلو علاقو کې پوره انقلابونه راولي الله رب العالمین دې موږ ټولو له علم نافع راکړي او الله سبحانه وتعالی دې د هر قسم فتنې مقابلې توفیق موږ له راکړي رب العالمین دې موږ د فتنې ختموونکي وګرځوي چې زموږ په وجه دا فتنې ختمې شي او رب العالمین دې موږ د خیر دپاره کنجیانې وګرځوي او د شر دپاره دې الله موږ طالع وګرځوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم